ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله او امید چې روغ صحت به ولرئ. ستا د نن ورځې موضوع د 11 ټولګي د وکتورونو الجبري محصله ده. دا چې په محصلې باندې مخکې بحث کړی ول او د محصلې په اړوند باندې پوره معلومات ترلاسه کړي ول، یو ځل بیا ورته تعریف کولی سو. د وکتورونو الجبري مجموعې ته د وکتورونو محصله ویل کېږي. په دوو طریقو باندې مو د وکتورونو محصله ترلاسه کوله. یو د هغې څخه د متوازي اضداد طریقه باندې، مثلا که چېرته دا د ای وکتور وي او دا د بي وکتور وي او په مابین باندې زاویه یې د الفا زاویه وي، نو د محصلې د ترلاسه کولو لپاره د هر یو وکتور به د بل سره موازي او مساوي خطونه رسم کړو. د تقاطع نقطه به یې راواخلو او د مبدا سره به یې وصل کړو. دا وکتور ته آر یا محصله وکتور ویل کېږي. خو مهمه اوس دا ده چې د نوموړي آر یا محصله وکتور د پیدا کولو لپاره په الجبري محاسبه باندې موږ څنګه کولی سو، یعنې کوم داسې فارمول وجود لري چې د وکتورونو محاسبه ورباندې ترلاسه کړو او د محصلې د قیمت ورڅخه ترلاسه شي. د دې لپاره څنګه کولی شو؟ لومړی دوه وکتورونه په نظر کې نیسو یا دوې قوې په نظر کې نیسو چې قوې یوه دي اف یو قوه په نظر کې نیسو او بله یې د اف دوه قوه په نظر کې نیسو. د دواړو قوو په مابین باندې مو زاویه د الفا زاویه ده، د الفا زاویه. د محصلې د ترلاسه کولو لپاره هر یو وکتور به د بل سره مساوي او موازي خطونه رسم کړو. په دې ډول باندې د تقاطع نقطه به یې د مرکز سره وصل کړو. دې ته یې آر یا محصله وکتور ویل کېږي. خو د دې لپاره چې په الجبري ډول باندې قیمت ترلاسه کوو، یو فارمول ورته ترلاسه کوو، نو یو ترسیم پکې ترسره کوو. د دې ترسیم د ترسره کېدو لپاره داسې ویلی شو چې دا زاویه که چېرته د الفا زاویه وي، نوموړې مو هم یوه د الفا زاویه ده، ځکه دوه موازي خطونه چې د یو قاطع په واسطه باندې قطع سي همیشه یې متبادلې او متوافقې مساوي زاویې جوړوي. نو دا هم په دې ډول باندې د الفا یو او د الفا دوه زاویې دي او دواړه زاویې په خپل منځ کې سره مساوي دي. دا چې فارمول یې ترلاسه کوو، د فارمول ترلاسه کولو لپاره که دا نقطې په حروفو سره وښیو، مثلا د او نقطه دا مو د ا نقطه وي، دا مو د بي نقطه وي، د سی نقطه او دا هم د ډي نقطه. د دې لپاره اوس څنګه کولی سو؟ د دې لپاره چې فارمول ترلاسه کړو او د وکتورونو الجبري محصله موږ په آر مساوي اف یو مربع جمع اف دوه مربع جمع دو چند اف یو ضرب د اف دوه ضرب د کوساین د الفا تر جذر لاندې. دا چې نوموړی فارمول څنګه ترلاسه کوو؟ نو په اوله مرحله کې یو قایم زاویه مثلث په نظر کې نیسو چې نوموړی قایم زاویه مثلث د او سی ډي قایم زاویه مثلث، د او سی ډي قایم زاویه مثلث د فیثاغورس یا فیثاګور د قضیې په اساس، فیثاګور د قضیې په اساس همیشه په یو قایم زاویه مثلث کې د وتر مربع د دوو نورو قایمو زولو د مربعاتو د مجموعې سره مساوي ده. یعنې په دې ډول باندې چې او ډي مربع دا د قایم زاویه مثلث وتر ده، یعنې لویه زوله ده. دا دې مربع مساوي ده د دویمې زولې، قایمې زولې دویمه قایمه زوله له او نه تر سی پورې، او سی مربع جمع دویمه قایمه زوله، دویمه قایمه زوله یې له سی څخه ونیسه بیا تر ډي پورې، سی ډي مربع. که چېرته قیمتونه راواخلو او پکې وضع یې کړو تر څو مو مهم او اساسي قیمتونه ترلاسه سي، نو د او ډي پر ځای باندې به آر ولیکو، ځکه دا محصله ده او آر مربع به مساوي سي همیشه. له هغه نه بعد له او نه تر سی پورې فاصله، له او نه تر سی پورې فاصله همیشه موږ په دې ډول باندې لیکلی سو، له او نه تر سی خط یا فاصله مساوي ده د اف یو قوه جمع دویمه یوه بله قطعه بي سي، په دې ډول یې لیکلی سو. او له هغه نه بعد دویمه زوله څنګه پکې لیکلی سو؟ سی ډي له سی نه تر ډي پورې. دغه فاصلې دغه مقدار موږ څنګه ترلاسه کولی سو؟ داسې نوموړی مقدار څنګه ترلاسه کولی سو؟ فارمول کې به اوس وګورو او خپل قیمتونه به پکې وضع کړو. له سی نه تر ډي پورې قیمت به د سی نه تر ډي پورې قیمت به راواخلو او د اف یو قیمت به پکې وضع کړو، یعنې اف یو جمع بي سی کل مربع
جمع سی دی مربع دې مطابقت ته به انکشاف ورکو یعنی داسې به ولیکو چې آر مربع مساوي ده اف یو مربع جمع دوچندی اف یو ضرب دی دویمه برخه یعنی بی سی او جمع بی سی مربع دا چې د ای جمع بی کل مربع مطابقت ته د انکشاف باندې تاسو په پوره ډول باندې پوهېدلی سئ جمع له هغه نه بعد سی ډي مربع نوموړې فارموله تر همدې ځایه پورې ورسېدله خو په دې برخه کې کوم چېرته فکر وي له بي نه تر سی پورې اوږدوالی او له سی نه تر ډي پورې اوږدوالی موږ د اف یو اف دوه او یا هم د آر له جنسه نه لرو نو دې لپاره چې اف یو اف دوه او د آر له جنسه یې پیدا کړو یو بل قایم ځایم مثلث په نظر کې نیسو کوچنی مثلث له بي څخه تر سی پورې یا داسې وایو چې له بي د بي سی ډي مثلث په نوموړي مثلث کې هم قایم زاویه مثلث ده او وتر پکې وجود لري نو د وتر مربع بیا مساوي کیږي لکه مخکې چې مو ویلي د فیثاغورس قضیه ده له بي نه تر ډي پورې دې اوږدوالي مربع مساوي کیږي د دوو نورو ضلعو مربعاتو مجموعه له بي نه تر سی پورې بي سی جمع له سی نه بیا تر ډي پورې سی ډي مربع نو اوس که چېرته هم داسې وکړو په پورتنۍ فارموله کې موږ بي سی مربع جمع سی ډي مربع لرو د بي سی مربع جمع سی ډي مربع پر ځای باندې به خپل قیمت ولیکو او نوموړی قیمت به عبارت دی له بي ډي مربع سره وروسته نو ویلی شو چې آر مربع مساوي ده له اف یو مربع جمع دوچند د اف یو قوه ضرب د بي سی جمع له بي سی مربع جمع سی ډي مربع دې پر ځای باندې به قیمت بي ډي کل مربع لیکو اوس که چېرته وکتل سي د بي ډي قیمت به م څه ډول ترلاسه سي له بي نه تر ډي پورې فاصله له بي نه تر ډي پورې فاصله مو مساوي ده مساوي و موازي ده د اف دوه قوې سره نو اوس به په فارموله کې د بي ډي پر ځای باندې د اف دوه قوه وضع کړو یعنې آر مربع به مساوي سي اف یو مربع جمع دوه چنده د اف یو ضرب د بي سی جمع د بي ډي پر ځای باندې به اف دوه مربع ولیکو ښه اوس که چېرته هم وکتل چې فارموله کې دلته بي سی وجود لري او بي سی موږ د اف یو د اف دوه او د آر یا محصلې له جنسه نه لرو دا په اصل کې دوه قوو محصله پیدا کول دي نو دې لپاره باید څه وکولی شي نوموړی قیمت حذف او پر عوض باندې زاویه او یا د اف یو او د اف دوه قیمتونه ترلاسه سي نو دې لپاره څنګه کولی شو په همدغه قایم زاویه مثلث کې د الفا د زاویې کوساین نیسو نو که چېرته ولرو چې کوساین د الفا په مثلثاتو کې مو لوستي دي هر قایم زاویه مثلث کې مجاوره ضلع په وتر عبارت د کوساین څخه ده مجاوره ضلع بي سي تقسیم پر وتر باندې وتر بي ډي ده که طرفین او وسطین کو هر عدد چې مخرج نه لري مخرج یو ده نو بي سي به مساوي سي له بي ډي ضرب دی کوساین دی الفا یا به داسې ووایو چې بي سی به مساوي سي د بي ډي پر ځای باندې خو به خپل قیمت ولیکو د بي سی پر ځای باندې مو قیمت ترلاسه کړ او د بي ډي پر ځای باندې مو قیمت اف دوه ده ضرب د کوساین دی الفا نو د بي سی پر ځای باندې به خپل قیمت راواخو او فارموله کې به یې وضع کړو او د دوو وکتورونو یا د دوو قوو الجبري محصله به ورنه ترلاسه سي اف یو مربع په خپل حال جمع د چند اف یو ضرب دی د بي سی پر ځای باندې به نوموړی قیمت ترلاسه کړو اف دوه ضرب د کوساین د الفا جمع اف دوه مربع یا که چېرته فارمول ته لږ ترتیب ورکړو نو بیا لرلی شو چې آر مربع به مساوي سي اف یو مربع جمع اف دوه مربع جمع د چند اف یو ضرب د اف دوه او ضرب د کوساین دی الفا دې لپاره چې آر محصله د موږ تاسو مربع نه ده یعنی یوازې یو وکتور د دوه وکتورونو ضرب خو نه ده د دوه وکتورونو ضرب پکار نه ده دې لپاره څنګه کولی سو آر به مساوي سي دواړه لوري به تر جذر لاندې ونیسو یعنی په دې ډول باندې اف یو مربع جمع اف دوه مربع جمع دو چند اف یو اف دوه کوساین دی الفا دا لوری هم تر جذر لاندې نیسو او دا لوری هم تر جذر لاندې نیسو دوه توان به له جذر سره نفع او عمومي یوه فارموله به ترلاسه سي پاس به یې درته ولیکم آر مساوي کیږي اف یو مربع جمع اف دوه مربع جمع دو چند اف یو اف دوه ضرب د کوساین د الفا تر جذر
په نوموړي فارمول باندې موږ کولی سو د دوو ویکټورونو الجبري محصله ترلاسه کړو. هیله او امید ده چې په نوموړي فارمول په ثبوت باندې به تاسو پوهېدلي یاست. د دې لپاره چې نوموړی فارمول به موږ څنګه کاروو څو مثالونه په نظر کې نیسو. مهمه خبره دا ده چې د ویکټورونو محصله په دوو کمیتونو چې پخوا مو لوستې وله اړه لري. یو له هغې څخه د قوو مقدار ده او بلې هم ترمنځ زاویه ده. د مثال په ډول باندې که چېرته د اف یو قوه بالفرض راکړ سوې وي 3 نیوټنه، ځکه د قوې واحد نیوټن د مخکې مو لوستې ول، او اف دوه مو مساوي 4 نیوټنه وي، او په مابین باندې زاویه یعنې زاویه د الفا د دواړو قوو په مابین باندې زاویه مو 80 درجې وي. نو که چیرې دا دوه قوې په خپل مابین کې یو له بله سره داسې متلاقي شي یا داسې یو له بله سره اطلاق شي چې په مابین باندې زاویه 80 درجې وي، د نوموړو دواړو قوو عمومي زور یا ټوټله قوه به عبارت له څو څخه وي. څنګه یې لیکلی شو؟ دوه قوې په نظر کې نیسو تقریبي ډول باندې. بالفرض د اف یو قوه په نظر کې ونیوله 3 نیوټنه، د اف دوه قوه په نظر کې ونیوله 4 نیوټنه. په تقریبي ډول باندې زاویه مو عبارت د 80 درجو څخه ده. محصله یې پیدا کوو. د محصلې د پیدا کولو لپاره به یو وارې هندسي شکل په نظر کې ونیسو. هره یوه قوه د بلې سره مساوي موازي رسموو. دې ته یې آر محصله ویل کېږي. خو تر اوسه پورې د محصلې مقدار موږ ته په الجبري ډول باندې معلوم نه ده. د دې لپاره څنګه مثال حلولی سو؟ آر مساوي کېږي فارمول. تر ټولو نه مهمه خبر دا ده چې همیشه باید موږ فارمول د یو مثال د حل نه مخکې باید ولرو. اف یو مربع جمعي اف دوه مربع جمعي دوچند اف یو اف دوه ضرب د کوساین د الفا تر جذر لاندې. یا داسې ویلی شو چې آر به مساوي سي د اف یو پر ځای باندې خپله 3 او مربع واحد نه پکې ذکر کوو. د اف دوه پر ځای باندې 4 او مربع جمعي دوچند د اف یو پر ځای باندې 3 د اف دوه پر ځای باندې 4 ضرب د کوساین د 80 درجو تر جذر لاندې. یا داسې لیکلی شو چې آر به مساوي سي دا به 9 سي 4 مربع به 16 سي 2 ضرب د 3 شپږ ضرب د 4 څلرویشت ضرب د کوساین د 80 درجو عبارت د 1/2 څخه ده او ټول تر جذر لاندې. یا آر به مساوي سي 9 دا سره جمع کوو 25 به شي جمعي 40 به له دې سره اختصار کو او 40 چې اختصار سي 12 تر جذر لاندې. یا آر به مساوي سي 25 دا به سره جمع کو 10 به شي تر جذر لاندې. د 30 پر جذر 6 ده او دا به په تقریبي ډول باندې 6.1 نیوټن په نظر کې ونیسو. نو ویلی شو چې که چېرته دوی قوې په یو جسم باندې داسې عمل وکړي چې په مابین باندې زاویه یې 80 درجې وي، د یوې قوې مقدار 3 نیوټنه وي او د بلې قوې مقدار 4 نیوټنه وي، نو محصله عبارت د 6 نیوټنه څخه ده. راځو یوې بلې موضوع ته. تاسو به دغه مثال په پوره ډول باندې کتلی وي او هیله امید دا ده چې په نوموړي مثال باندې به تاسو پوه شوي یاست. په دې برخه کې د نوموړي فارمول لپاره حالتونه په نظر کې نیسو. یعنې دا معنا چې په کانکور کې او یا په ځینو نورو مواردو کې په ډېره اسانۍ سره موږ کولی شو ځینې مثالونه یې حل کړو او یا مقدارونه په اسانۍ سره پیدا کړو. د مثال په ډول باندې مهمه ده چې د دوو قوو په مابین باندې د زاویه 0 درجې سي. معنا دا ده موږ دوی قوې په خپل منځ کې یو له بل سره داسې اطلاق کړی دی چې دواړو په مابین باندې زاویه 0 درجه ده، او یا احتمال لري چې د دوو قوو په مابین باندې زاویه یا الفا مساوي له 90 درجې سره وي. که چېرته مو زاویه 0 درجه وي او یا چېرته مو زاویه 90 درجې ول او یا چېرته مو زاویه 180 درجې وي، په دې حالتونو کې موږ څنګه کولی سو نوموړی د محصلې فارمول په لنډ ډول باندې ترلاسه کړو. څو برخې پکې ډېرې زیاتې مهمې دي. یوازې د کوساین قیمت به پکې وضع کړو تر څو پورې فارمولونه اسانه او ساده ترلاسه شي. آر مساوي کېږي د اف یو پر خپل حال باندې لیکو جمعي اف دوه مربع جمعي دوچند اف یو ضرب د اف دوه ضرب دی زاویه راته معلومه ده چې زاویه راته معلومه ده چې 0 درجه ده او قوې دواړه په خپل منځ کې یو له بله سره موازي دي 0 درجه تر جذر لاندې. یوه مهمه خبره پکې دا ده چې کوساین خو موږ د 0 درجې زاویې پېژنو او 0 درجې زاویې کوساین مو 0 ده.
له دې نه وروسته په بکنې سره د 0 درجې زاویې کوساین مساوي له 190 درجو صفر ده. آر به مساوي سي له څو سره؟ د آر د ترلاسه کولو لپاره د F1 مربع جمع F2 مربع جمع دوچند د F1 ضرب د F2 ضرب د کوساین د 0 درجې 1. آر به مساوي سي F1 مربع په خپل حال جمع F2 مربع جمع 2 ضرب د F1 F2 تر جذر لاندې یو مو ورته ضرب کړ په حاصل کې کوم تغییر نه واقع کیږي. که ترتیب ورته ورکړو او مطابقت ته برابر کړو نو F1 مربع جمع دوچند د F1 ضرب د F2 جمع F2 مربع. دا په اصل کې د ای مربع جمع بی مربع بی ای جمع بی کل مربع مطابقت انکشاف ده. نو د دې انکشاف مطابقت کولای شو ترلاسه کوو. او د مطابقت ترلاسه کولو لپاره به داسې وایو چې اولنی حد F1 راخلو، علامه متصله همیشه مثبته که مثبت و مثبته بلیکو او که منفي و بیا منفي لیکو. دریم حد یعنی F2 راخو او د کل مربع په ډول باندې لیکو تر جذر لاندې. وروسته که چیرته وکتل سي نو جذر به د توان سره رفع او آر محصله به مساوي سي له F1 جمع F2. معنا او مفهوم له دې نه دا سو چې که چیرې موږ دوې قوې ولرلې او دواړه قوې په خپل منځ کې یو له بل سره موازي وي نو د دواړو قوو مجموع په اصل کې عبارت د دوی د محصلې سي. مثلا دا مو د F1 قوه وه او د F1 قوه مو 8 نیوټنه وه. یوه بله قوه مو هم په همدغه لوري باندې د F2 قوه او دا مو 12 نیوټنه وه. د دواړو قوو یا د دواړو وکتورونو په مابین باندې که زاویه وکتل سي صفر، موازي خطونه همیشه په مابین باندې زاویه 0 درجه لري. په ډېر اسانۍ سره بغیر د غټې محاسبې نه په اسانۍ سره ویلی سو چې دواړو قوو مجموعه یعنې 8 نیوټنه جمع 12 نیوټنه او آر به مساوي سي دواړو مجموعه 6 نیوټن. یعنی مجموعي قوه یا د مجموعي قوې مقدار به عبارت د 6 نیوټنه څخه وي. دویم حالت څنګه په لنډ ډول باندې لیکلی سو؟ معنا دا ده که چیرې دوی داسې قوې وي چې په مابین باندې زاویه 90 درجې وي. څنګه یې لیکلی شو؟ مثلا دا یې د F1 قوه، دا یې د F2 قوه، مابین باندې زاویه 90 درجې سوه. که محصله یې پیدا کوو، محصله یې په هندسي ډول په همدې شکل پیدا کولی سو. آر یې محصله سوه، خو مهمه اوس دلته دا ده چې د نوموړې محصلې ترلاسه کولو لپاره فارمول کوم شکل ولري یا په لنډ ډول باندې نوموړی شکل موږ څنګه لیکلی شو؟ F1 مربع جمع F2 مربع جمع دوچند د F1 ضرب د F2 ضرب د کوساین د 90 درجو تر جذر لاندې. پرمختګ نوموړي فارمول ته څنګه ورکولی شو؟ آر به مساوي سي F1 مربع جمع F2 مربع جمع F1 ضرب دوچند د F1 ضرب د F2 ضرب د کوساین د 90 درجو عبارت د 0 څخه ده تر جذر لاندې. یا آر به مساوي سي F1 مربع جمع F2 مربع جمع 0. یا لیکلی سو چې آر به مساوي سي له F1 مربع جمع F2 مربع تر جذر لاندې. یعنی معنا دا سوالت چې موږ که چیرې دوی قوې راکړ سوي وي او په مابین باندې زاویه 90 درجې وي نو محصله یې په اسانه او په ساده ډول باندې په نوموړي فارمول باندې ترلاسه کولی شو. یو دریم حالت هم اسانه ترلاسه کوو او نوموړې لنډه فارموله به ورته ترلاسه کوو. کله چې زاویې مخالف لوري جهتونه ولري نو نوموړې زاویې په مابین باندې نوموړې قوو په مابین باندې زاویه 180 درجې واقع کیږي. بالفرض دا مو د F1 قوه ده او دا مو د F2 قوه ده. د یو لوري په ښي لوري د یو قوې جهت په ښي لوري او د بلې قوې جهت په چپ لوري باندې خو په مابین باندې زاویه 180 درجې. څنګه کولی سو د دې لپاره لنډه فارموله ترلاسه کړو؟ د نوموړې لنډې فارمولې ترلاسه کولو لپاره داسې لیکلی شو چې F1 مربع جمع F2 مربع جمع دوچند د F1 F2 کوساین د 180 درجو تر جذر لاندې. یا داسې لیکو چې F1 مربع په خپل حال جمع F2 مربع په خپل حال جمع دوچند د F1 ضرب د F2 ضرب د کوساین د 180 درجو موږ ته معلوم ده او قیمت یې له -1 سره مساوي ده. آر به مساوي سي که په لنډ ډول باندې ووایو چې F1 مربع مثبت ولیکو په خپل حال باندې F2 مربع
دا علامه مثبت په منفي کې ضربي علامه تغییر کوي منفي کېږي دو چند F1 F2 تر جذر لاندې یا داسې وایو چې R به مساوي کلی ترتیب ورته ورکړو د مطابقت په ډول باندې سي F1 مربع علامه منفي 2 F1 ضرب د F2 او جمع دویمه قوه مربع تر جذر لاندې که دا انکشاف وکتل سي دا په اصل کې د A جمع B A منفي B کل مربع مطابقت انکشاف او دا کله انکشاف راکړل شوی مطابقت یې څنګه لیکلی سو اول مقدار به راواخو متصل علامه که مثبت او مثبت لیکو که منفي او منفي لیکو او اخرنه یعنې دریم حد راخو F2 لیکو او کل په توان باندې 2 کوو او تر جذر لاندې 2 توان به له جذر سره نفع سي نو وروسته یې نتیجه دا سوه چې که چېرته د قوو په مابین باندې زاویه یو سل اتیا درجې وي نو محصله یې F1 منفي F2 مطلقه قیمت ده دا په دې معنا باندې چې موږ لپاره مهمه نه ده چې یوه قوه دې لویه وي او بله قوه دې کمه وي مهمه دا ده چې که چېرته د دوی د تفریق د حاصل څخه علامه مثبته یا منفي ترلاسه شي موږ نوموړې علامه که مثبته او په خپل حال یې پرېږدو او که منفي ورتغیر کوو یعنې منفي علامه ورته پرېښودلی شو د نن ورځې درس د 11 ټولګي تر همدې ځایه پورې ول هیله او امید ده چې تاسو به پوره استفاده ورنه کړئ